مې والی ستاسو ورور ستاسو ملګری محبوب جان یم په دې تمه په دې هیله چې ټول مینهوال به وروغ جوړ یو د ژونده به مزه اخلئ نن چکر له راغلي یو بصر صاحب راسره دی او د دې نه به شعرونه اورو خو ما دا سړه روټۍ والا کلام ووایي بصر صاحب ډېره مننه به وي ډېره مننه کوم محبوب جانه او ما سره فدا جدون صاحب زما ملګری د ګدون دی مونږ ګدون ته راغلي یو او دا باډر دی دې خوا هزاره ده او دې خوا ثوابی ده تا فرمایش وکړو چې داسې مې یاد شي چې پخوا زه چې لا ماشوم هم په هېڅ نه پوهېدم نه مې د پوزې پاکول زده کړي وو نه مې پرتوګ سمه غوښتل زده کړي وو د پلار نه پاتې شومه ډېر وړوکی هره ورځ مور به مې وړو پنډوکې په ډېرو کلو کې جامې خرڅولې په چای سپینې په چا سرې خرڅولې چې مزدوري به وکړه ښه به م خوړه چې نه به وه نو بیا سړه به م خوړه هر ماښام ستړې ستړې ما ته به وه ډانګې په لاس غوټه شاته به وه تېنه پیسې به لار کې سپو خوړلې شونډې به یې وچو اسویلو خوړلې شبیره چې د خبت په پوهېدو شومه د سکول د تلو او د راتلو شومه نو کتابونو له پیسې نه وې زما بسته نه وه جامې نه وې ما مور ته چغې او سورې کړلې منډې به ما تر دروازې کړلې مور به په منډه رایسار کما یاده د سکول وړو ته به یې خوار کما خو یوه ورځ د پلاستیک خلطه کې فرق زما او د خان زوی بسته کې یو 2 کاپی 3 کتابونه کېښو محبوب جانه یو 2 کاپی 3 کتابونه کېښو یو سلیټی سوی چاکونه کېښو بس یوه ورځ وه چې زه پاس شومه زه ور داخل په بل کلاس شومه خو بیا کتابونو له پیسې نه وې هم قلمونو له پیسې نه وې نو مالت ته مور مې قرض او دار له لاړه د کلي هر خان له هر خوار له لاړه چا پیسې ورنه کې ستومانه راغه لکه ګلی چې د اسمانه راغه کوټې ته لاړه سی په پټه راوړه پټ د پلو لاندې یې غوټه یوړه لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې بسته یې راوړه قلمونه لاس کې ما ورته ویل مورې تا څه شی یوړه دا کتابونه دې د کمې راوړه فدا صاحب ویلې ما سړه روټۍ خرڅه کا ما ستا روزي په یو وټۍ خرڅه کا اسمان ته وکته بیا وبڼېدا شو په جړا خدای خبر څه ګڼېدا خو دومره مې واورېده چې یاره ځکه د قدرتونو د جهان خالقه هغه روټۍ دې هم سړه رانه کا خېټه دې هم چرې مړه رانه کا نو د مور ګیلې مې لا غوږونو کې دي د مور خیرې مې لا غوږونو کې دي زما به سر هغه روټۍ یاده ده راته د مور هره سلګۍ یاده ده راته د مور هره سلګۍ یاده ده ډېره مننه کوم بصر صاحب ستاسو او پیدا صاحب راسره ناست دی د دې نه به یو کلام خامخا ورو یا به راته خپل وي یا به راته پردی وي یا به راته څو شعرونه وایي د دې هم ډېره زیاته مننه کوم ډېره مننه کوم ډېره مننه کوم د محبوب جان بچي چې ما ته بلنه راکړله نو ما د دې نه مخکې یو هایکو ووی او زه به یو بله هایکو ووایم چې چا راته وی چې د سپرلي ورځو کې چا راته وی چې د سپرلي ورځو کې هغه تر لرې ګرځي څانګو پسې نو ځکه پټي کې مې شړ شم وکړه او یو به بله ووایم که تاسو خانان یې نو څه چلو شو که تاسو خانان یې نو څه چلو شو ستاسو بنګله کې د کارغانو جالې زمونږ بلی کې د خارو بچي دي ډېر ښه دی او ډېره زیاته مننه کوم د ستاسو او تاسو به د دې ټولو ډېر ښکلي ووي ډېر ښکلي شعرونه ووي او بصر صاحب خو ډېر تنګو مننه که دی بیا وایي چې ما تاسو خرابوئ نو بصر صاحب بیا خرابېږي او زه درنه به د 2 شعرونو اجازه تلم د بصر صاحب په دی چې ژونده تلوار کوه ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه مرګه که نه راځي چې زه درنه که ته اسخار د مینې کړی نه وې جانانه زه مخکې کېدم درنه د وجود غوښو شابې زر مې وخورې ګنې دا خپله ډوکې خورمه درنه زما تصویر دې په اوبو کې جوړ کړو پیدا صاحب زما تصویر دې په اوبو کې جوړ کړو ته خبر نه شوې ورانېدمه درله ډېره مننه کوم د ستاسو ټولو کوم ځای چې اوسئ ښه د باد اوسئ والسلام